ورکړي وي. زموږ د پیغمبر د مشر لور نه زینب نومو، د دویمې نه رقیه نومو، د درېیمې نه ام کلثوم نومو، د څلورمې نه فاطمه نومو رضی الله عنهن. څلور لوریانې دا دلیل دی چې دا د خدای پاک په نعمتونو کې یو لوی نعمت دی. شعیب علیه السلام ته خطیب الانبیا وایي، یو عظیم نبی دی. ټولې لوریانې ول الله ورکړې وې. د هغه د دوو لوریانو تذکره الله په خپل کتاب کې کړې ده. لوط علیه السلام عظیم نبی دی. په هغه پنځه شپږ پیغمبرانو کې چې الله یې نوم په خپل کتاب کې اخیستی، ټولې ول خدای پاک لوریانې ورکړې وې. عالمانو دا لیکلي دي چې د پیغمبرانو نه وروسته د ځمکې په مخ د ټولو نه عظیم انسان ابوبکر صدیق صاحب و. الله ول درې لوریانې ورکړې وې. حضرت علي صاحب د مسلمانانو خلیفه دی، د الله د نبي زوم دی، خلفای راشدینو کې دی. د حضرت فاطمه د وفات نه وروسته وختن په وختن هغو اته نکاحونه نور کړي وو. د نهو بیبیانو نه الله 18 لوریانې ورکړې وې. دا د خدای پاک نعمت دی. موږ ته هغه زندګي نه ده مخه، کومه زندګي چې زموږ پیغمبر د خپل لوریانو له په عزت ورکولو کې تېره کړې ده. ته دې ته وګوره چې زموږ پیغمبر کربل لور راله، زموږ پیغمبر د خپلې لور د ور ټکاری به پېژندو. پردي ورونه یې ټکولي دي او زموږ پیغمبر په پردي کور کې به ناست و، خو چې لور به یې ور وټکو زموږ پیغمبر به دا خو داسې ټکاری دی لکه زما د لور د فاطمې د ور ټکاری. او چې کله به لور راله، پنځه خبرې په حدیث کې دي. قام الیها، د دواړو جانو سردار به ورته ودرېدو. زما د کم علم مطابق یو څو افراد چې د دواړو جانو سردار ورته پاڅېدلی دی. او که لور 10 پېرې راغلې ده، او که 20 پېرې راغلې ده، او که 50 پېرې راغلې ده، د دواړو جانو سردار ورته ولاړ دی. زموږ پیغمبر به ورته مرحبا ووایي. زموږ پیغمبر به خپله لور په دې تندي خپل کړه، د هغې لاس پې په خپل لاس کې ونیو او په هغه ځای به یې کېنوله په کوم ځای چې به د الله نبي په خپله کېناست و. زموږ نبي چې په سفر کې وته د ټولو خلکو سره میلاو شو. د ټولو نه آخر به د خپل لور کور ته راغی او د لور د کور نه به سفر نه وته. او چې کله به د سفر نه واپس راغی او په جومات کې به یې نفل وکړل، د ټولو نه اول به د خپل لور کور ته لاړ، د لور سره به میلاو شو، بیا به د نورو خلکو سره میلاوېدو. بر سر منبر، په منبر له پاسه زموږ پیغمبر فرمایلو د صحابت مدینې د خلکو مخې ته وی فاطمه بضعة مني، فاطمه زما د زړه ټوکړه ده، دا زما د وجود ټوکړه ده. فمن اغضبها فقد اغضبني. زموږ د پیغمبر نسل الله د لوریانو نه چلولی. زموږ پیغمبر له الله 3 زامن ورکړو، خو 3 واړه ته الله په وړوکوالي کې اخیستي. زموږ د پیغمبر د مشر زوی قاسم نومو، دومره رالوی شوی چې د پلار سره به بغیر د سهارې نه سفر کولی شو، په دومره عمر کې د الله واغستو. زموږ د پیغمبر د دویم زوی عبدالله نومو، د مینې نه به ورته کله زموږ پیغمبر طیب وي، کله به ورته طاهر وي. 2 کاله عمر یې میندلی او بیا وفات شو. زموږ د پیغمبر د دریم زوی ابراهیم نومو، 14 میاشتې پیدلی او 18مه میاشت یې الله واغستو. دا نسل زموږ د پیغمبر دا د لور نه هغه چلیدلی دی. زه بهر دا خبره کومه، دا مشران سیدان دلته کې ناست دي، دا د عزت قابل دي، د دې په رګونو کې وینه د پیغمبر چلیږي، دا د احترام قابل دي. خو زه دا ویمه کم سړی چې دا ګڼي چې سیدان د عزت قابل دي، دې له پکار دي چې په خپل کور کې د خپل لوریانو ډېر قدر کوي، ځکه دې سیدانو چې کوم احترام خدای ورکړی دا د لور په وجه الله ورکړی دی. هغه سیدان چې هغه ځان محترم ګڼي، دې په خپل کورونو کې د خپل لوریانو او د نورو د لوریانو ډېر قدر کوي، ځکه دې ته چې کوم عزت میلاو دی دا د لور په وجه خدای پاک ورکړی دی. حسن او حسین دا زموږ د پیغمبر محبوبان وو، خو حسن او حسین دا زموږ د پیغمبر د زامنو بچي نه وو. دا حسن او حسین دا زموږ د پیغمبر د لوریانو بچي وو. زموږ پیغمبر به په خپل غېږه کې راغستی وو، د مدینې په کوڅو کې به د لور بچي ګرځول. عمر فاروق صاحب له رشک راغلی و. عمر فاروق صاحب فرمایلی و چې دا منظر یې ولیدو چې د دواړو جانو سردار 2 ماشومان په دې اوبو کېنولي دي او د مدینې په کوڅو کې ګرځئ د هغو د خوشحالولو دپاره. نو عمر فاروق صاحب فرمیل نعم المرکوب مرکوبکما، ستاسو دا څومره بهترین سوارلي ده، د دواړو جانو سردار ستاسو سوارلي ده. او د الله نبي فرمیل ونعم الراکبان یا عمر، ای عمر دا سوارون ډېر بهترین دي. صحابي وایي زه ورته کور ته تللی وم، د الله نبي راووتو د کور نه یې په غېږ کې نیولي وو، څانځر یې تاو کړی وو. ما ویل چې یا رسول الله دا څوک دي؟ دی د لور بچي وو. خو د الله نبي وفرمیل دا زما بچي دي. او بیا یې دعا وکړه اللهم اني احبهما، یا الله زه دې دواړو سره محبت کوم. فاحب من احبهما، ته محبت وکړه د هر هغه انسان سره چې زما د لور د دې 2 بچو سره محبت کوي. لوریانې د خدای نعمت دی. خو نن هغه ګنده رواجونه
هغه ګنده رسومات چې هغه نه زمونږ د مسلمانۍ طریقه وه، نه هغه رسومات زمونږ د پښتونولۍ طریقه وه، د هندوانو نه پاتې شوي رسومات هغې له مونږ په خپل معاشرت کې ځای ورکړو، بلکې ځای پرېږدوه، مونږ فخر کوو په هغې ګنده رسوماتو باندې. د هغې ګنده رسوماتو تعلق که د واده سره دی، که د هغې تعلق د کوژدنې سره دی، که د هغې تعلق د خوړې سره دی، که د هغې تعلق د نکاح د محفل سره دی، که د هغې تعلق د بچو د پیدا کېدو سره دی، هغه ګنده رسوماتو له مونږ په خپل معاشرت کې ځای ورکړو. نن د هغې د لاسه د لور په شانتې نعمت خلکو ته مصیبت ښکاري. او هغه ګیله چې الله په قرآن کې د کافر نه کړې وه، نن هغه عمل زمونږ دی. الله په کافر نه په قرآن کې ګیله کړې وه چې دې کافر ته کله د لور زیری ورکړی شي، ته به د دې کافر مخ وینې چې د خفګان نه به تور شوی بدل شوی به وي، زړه به یې وینې چې د خفګان نه او د غوسې نه به ډک شوی. هغه ګنده رسومات زه هر ځای مینت کوم خلکو ته، زه تاسو ته مینت کوم، نن د دې ګنده رسوماتو مخ ته دیوال ووهئ. دا د فخر خبرې نه دي. که تاسو نن د دې رسوماتو مخ ته دیوال ونه وهو، خطره راپېښه هم ده او را به هم شي. هغه خطره چې موږ په پنجاب کې لیدلې وه، په سند کې ولیدلې وه او په هندوانو کې ولیدلې وه، چې کله د لور غوښتو یو سړی ځي، د لور شکل ته نه ګوري، د لور کردار ته نه ګوري، د لور تربیت ته نه ګوري، یو په کاغذ یو غټ لیست لیکلی، هغه لیست ور ورکړي، وایي که ته د خپل لور سره دې سامانونه راکول ته تیار یې، زه ستا لور غوښتو ته تیار یم، او که دا سامانونه ته نه راکړې، زه ستا لور غوښتو ته تیار نه یم. نن دلته لیست خو نه ورکوي، خو پړه کې ارمان ساتي. او دا د افسوس خبره به زه وکړم چې په دې رسوماتو کې زموږ نیکان هم شامل دي، او په دې رسوماتو کې زموږ بدان هم شامل دي، په دې رسوماتو کې زموږ پوهه هم شامل دي، په دې رسوماتو کې زموږ ناپوهه هم شامل دي، او سړي پکې هم شامل دي، او زنانه پکې هم شامل دي. زما نه په دې خپله زندګۍ کې د مونځ د وړو وړو مسلو تپوس خلکو کړی، زما نه دا تپوس هم خلکو کړی دی چې زه په مانځه باندې ولاړ وم او زما کټه ګوته ډکېدلې ده، زما مونځ شوی دی او که نه دی. زما نه دا تپوس هم خلکو کړی دی چې زه په سجده باندې پروت وم، زما یوه خپه ډکېدلې وه چې زما مونځ شوی دی او که نه دی. ته چې دې تپوسونو ته وګورې، ته به وایې چې دا په خدای ډېر مین دی، خو چې کله په دې قوم ودونه راشي، بیا دا قوم ځان نانګاره کړي، چې کله په دې قوم کې نکاحونه او خوړې راشي، بیا دا قوم ځان نانګاره کړي، چې کله دې قوم سره بچي پیدا شي، دا قوم ځان نانګاره کړي. ته به وایې چې دا خدای قرآن صرف دې مونځ ته رالېږلی، صرف اودس دې رالېږلی، صرف جومات دې رالېږلی. رحم وکئ په دې قوم باندې، رحم وکئ، دې رسوماتو ته دیوال ووهئ، دې رسوماتو ته بندیز ولګوئ. د خلکو زړونه د غمونو نه ډک دي. تاسو د هغه بوډا سړي ژړا په سوشل میډیا لیدلې وه چې کله په کراچۍ کې کورونو ته اوبه ورننوتې او اینکر هغې بوډا سړي ته ویې دا 98% کلمه ګو ملک دی، په هغې کې یو سپین ږیري ژړل، هغه ورته بابا ته ولې ژاړې؟ وایي زه د ګاډۍ مزدور یم، ما په مزدورۍ کې خپل لوریان له سامانونه جمع کړي وو، نن د باران اوبه راوننوتې زما کور ته، سامانونه یې خراب کړل، زه ژاړم، زما د لور سره به واده اوس څوک کوي؟ زه خپل لور له سامانونو نشم ورکولی. دا د مسلمانانو ملک دی، په دې کې د مونځ د کټې ګوتې تپوس خلک د علماو نه کوي او د ودونو تپوس نه کوي. چې پردی لور خپل کور ته راولي، چې پردی لور خپل کور ته راولي، الله رسول څه فرمایلي دي؟ اول خدای به د قیامت پر ورځ دا تپوس نه کوي چې د بل د زړه ټوکړه ته خپل کور ته راوسته، نو تا د الله د رسول تپوس نه کوو. دې کې اوږد نظم ټایم نشته دی، خو دا د جنۍ پلار او مور یې نشي ختمولی دا رسمونه. زه یې تاسو ته حل ښیم، د جنۍ پلار او مور مجبوره دي په دې کې، هغه یېرېږي که موږ دا رسمونه ادا نه کړل، زموږ د لور ژوند به په عذاب شي او په عذاب کوي دې وله او وجلي دي پرې. کراچۍ کې په کور کې کمرې اور اغوستی و، کور والري سلنډر ډزېدلی دی او زموږ کور پکې مړه ده، او پولیسو هغې ته د شک په نظر کتلي وو چې دا اکسیډنټ نه دی، دا مرډر مونږ ته ښکاري، او تحقیقات یې وکړل او حق راوخته چې هغې جنۍ د پلار د کور نه د غربت د لاسه سامانونه لږ راوړي وو، او د خواښې او د خاوند په زړه جوړه نه وه، بل څه لار ورسره نه وه، د هغې اخلاق ښکلي وو، د هغې کردار ښکلی وو، هغه تابعداره وه، بل څه لار ورته نه وه. هغې خواښې ورته انګور ته هغه بورچخانې کې ورته ګیس لیک پرېښودی و، سهار هغه عاجزه راپاڅېده چې زه به خپل کور والا چیک وکړمه، په بورچخانې کې چې هغې تیلی وهلی و، ثابته بورچخانه بلاس شوه، هغه عاجزه پکې وسوځېدله. د دې د وجې نه هغه مجبوره دي چې زمونږ د لور کور به د
د لور ژوند به په عذاب کې دې له غیرتي سخران پکار دي دې له غیرتي الکان پکار دي چې زه به د بل کور جنې راولم او د پردي ملا د پردي پلار د ملا تیر به پې نه ماتومه نن د یوې لور واده د پلار د ملا تیر ماتول کافي دی رحم وکړئ په دې قوم باندې په پردي کټونو کې د سملېدو خواهش پرېږدئ په پردي کارپېټونو کې د سملاستو خواهش پرېږدئ خپل کمرو ته په پردي مالونو باندې پردې مه لګوئ په خپلو کمرو کې صوفې په پردي مالونو باندې مه خوروئ په خپل تنونو باندې د پردي مال کپړې مه پرېږدئ الله به درله خپل کټونه درکړي الله به درله خپلې پردې درکړي ودونه آسان کوي چې واده آسان شي زنا به ختمه شي او چې ودونه ګرانېږي زنا به عام کېږي نن د زنا دپاره صرف ځای پکار دی او د نکاح دپاره په لکاو روپۍ پکار دي ته ووایه کوم شی به په معاشره کې رواج راوړي زمون بخمنیر صاحب رحمت الله علیه الله یې د هغو په قبر په کروڑاو رحمتونه نازل کړي هغو خپل ژوند دین ته وقف کړی او هوښیار خلک چې خپل ژوند دین ته وقف کړي اته کاله د دې ملک یو سړی صدر پاتې شو اته کاله یو سړی د دې ملک د سفید او د سیاه مالک پاتې شو د فوج مشر و د دې ملک صدر و جنرال پرویز مشرف یو څو ورځې مخکې هغه مړو او ما میډیا وختن په وختن کته میډیا وله ووې نن جنرال پرویز مشرف مړ دی اته کاله د دې ملک د سیاه او د سفید مالک خو د هغه د کور مخې ته یو سړی د خفګان په طور نه دی ولاړ د هغه په جنازه کې خلک شرکت نه و کړی او زمونږ بخمنیر صاحب یو غریب انسان و چې خپل زندګي دین له ورکړه په روډونو باندې خلکو ته د خپې د ایښودو ځای نه میلاوېدو په مرکز کې خلکو ته په سب کې د ودرېدو ځای نه میلاوېدو دا د عبرت لپاره کافي او مثال دی د هغه کشر زوی د عبدالله زما ملګری دی د هغه واده و او ور وډبېدو او زمونږ د واده نه 3 ورځې مخکې ور وډبېدو چې مونږ ور کولاو کو دوه ډاینې د سامانونو راغلې وې دوه ډاینې ډېر مالداره کورنۍ هغې باندې بتیا یې کوله هغه خپله لور ورکړې وه وي بخمنیر صاحب دواړه ډاینې د سامانونو واپس کړې دا رسمونه دا د پیغمبر طریقه په دې کې ورکه ده د فساد په زمانه کې د پیغمبر مړه طریقه را ژوندي کولو باندې د 100 شهداو الله اجر ورکوي دا رسمونه د پیغمبر هغه ښکلې طریقې ورکې کړې رسمونه په زړونو کې نفرت پیدا کوي سنت په زړونو کې محبت پیدا کوي سنتونه اتفاق راولي او رسمونه اختلاف پیدا کوي بخمنیر صاحب واپس کړې وایي زه د لور د کور نه د انګور د کور نه یوې سمسۍ قبلول ته تیار نه یم هلته هغه جنۍ مور باندې بېهوشي راغله یارېده چې بیا به ورته پیغورونه کوي خلک ورته پیغورونه کوي ملنډې پورې کوي سپکې سپورې ورته اورئ د خاوند مور د خاوند خویندې خاوند په خپله باندې او تپوس نه کوي د عالمانو نه چې دا لمحه په لمحه چې زه کار چرکومه د دې جهیز دپاره دا شریعت په نظر کې جایز دي او که نه دي څه فرمایلي عالمانو د دې په باره کې وی مونږ د جنۍ د کور نه یوې سمسۍ قبلولو ته تیار نه یو او زمونږ وس دغه کېدو زمون وس دا کېدو ما ته عبدالله وی زما پلار ما له 2 سنګل بیډونه جوړ کړل دا زمون وس کېدو وی نن هم زما په کمره کې هلته 2 سنګل بیډونه پراته وی زمون وس د المارۍ نه کېدو وی ما په خپل کمرې باندې په کمرې کې کونډې ټک وهلې دي زمون کپړې کونډو ته پراته دي زما په کمره کې کارپېټ نشته دی وایي زمون ژوند ښکلی تېرېږي د شریعت خلاف نه تېرېږي که ستا ډبل بیډ پپ د ځان په خپلو پیسو واخله د پردي پلار د ملا تیر پې مه ماتوه او د شریعت حکم پې مه بربادوه د لور په میراث کې حصه ده مونږ پښتنو ظلم وکړو هغې جهیز ته چې لعنت دی په دې دور کې هغې جهیز ته مونږ د لور حصه ووې دا مونږ تحریف کړی د خدای پاک په کتاب کې د 2018 ریپورټ د کرونا نه مخکې چې په پاکستان کې 1 کروڑ جنکۍ داسې دي چې د هغې عمرونه د 35 سال نه واوړېدل د هغو نکاحونه نه دي شوي دا 1 کروڑ جنکۍ بدشکله نه دي دا بدکرداره نه دي د هغو پلاران غریبانان دي د جهیز دپاره ورسره پیسې نشته ما تاسو ته دا درخواست کوو لور هم د خدای نعمت دی زوی هم د خدای نعمت دی خو دې ته الله فتنه ویلې ده په قرآن کې مالونه هم فتنه دي اولاد هم فتنه دی فتنه د ایمان امتحان ته ویلی کېږي د دې مطلب دا دی مبارکي ورکوه په زوی باندې مبارکي ورکوه په لور باندې خو چې په کومه ورځ باندې الله تعالی زوی درکړو یا الله تعالی لور درکړه په هغه ورځ د خدای پاک د طرف نه نوی حکم په تا فرض عین شو او هغه حکم دا دی چې اوس د دې خپل اولاد په تربیت کې او دې خپل اولاد ته تعلیم ورکړي دا داسې حکم دی لکه مونځ چې مونږ ته الله حکم کړی لکه روژه چې راته حکم کړی لکه زکات چې راته حکم کړی د دې علماو قدر په دې کوئ چې کوم حکم ستاسو په اوږو فرض و هغه ستاسو بچي له دې ورکوي
هغه تربیت ولا ورکړي، تعلیم ولا ورکړي، د خپل بچو تربیت وکړي، د خپل بچو د تعلیم فکر وکړي. کم مور پلار اخري خبره په 2-3 منټه کې کوم، کم مور پلار چې د خپل بچو تربیت نه کوي، مدو کوي په جسمونو باندې. په فخر مو وایي چې زمانه خدای 15 جسم پیدا کړي، زمانه خدای 2 جسم پیدا کړي، زمانه خدای 3 جسم پیدا کړي. کم مور پلار چې د خپل بچو تربیت کې غافل دي، کپڑے ولا ورکوي، چت ولا ورکوي، خوراک ولا ورکوي، چې د خپلې د ارمان وخی چې بیا ولا خوب نه ورځي چې ارمان ولا پېره کما، نو تربیت ولا نه ورکوي، د تعلیم نه بې غافله دي، د څو نقصانات په خپله باندې کوي. دي د خدای د محبت د پوست نه ځان غورځوي. هغه پلاران د خدای ډېر خوښي چې د خپلو بچو تربیت کوي. الله په قرآن کې د لقمان علیه السلام قصه کړې ده. تک تور حبشي و حضرت لقمان، غریب سړی و، نسب یې نه معلوم، آزاد کرده غلام و، خلکو له بې پیسې سره ودی. ته ماته ووایه یو سړی پیغمبر نه دی، یو سړی ښکلی نه دی، یو سړی مالداره نه دی، یو سړی ډېر طاقتور نه دی، او د هغه په نوم باندې الله صحابت صورت په خپل قرآن کې نازل کړی. دا ولې هغه د خدای اولاد ورکړو، د هغه اولاد په باره کې فکرمند و، هغه اولاد ته به تربیت ورکړو. د زناورو په شان کې پرېښودی نه و چې خوراک به درکومه، چت به درکومه، او چې څه کې کوه ستا خپله مرضي ده. نه، دا د خدای پاک د قیامت په ورځ د تپوسلې شوي حکم دی. الله دا اولاد تاله په طور تحفه درکړی دی، ته به د دې د تربیت لپاره فکرمند دی. زه تاسو ته پوره او دا وایم دویم نقصان، کم مور پلار چې صرف په جسمونو باندې خوشحاله دي او د خپل بچو د تربیت نه غافل دي. زه تاسو ته وایم د خپلې خپې په خپله په تبرګو باندې وهي. پردي خلک په د سترګو نه دونه اوښکې نه تویوي، پردي خلک په زړه نه دونه درد نه ورکوي، څومره چې دا بې تربیته اولاد ولې درد ورکوي، څومره دا بې تربیته اولاد چې ولې د سترګو نه اوښکې تویوي. موږ په دې کلي کې الله داسې نه نیستنې پاتې کړو. زما نه تپوس وکړئ چې کوم دردونه بې تربیته اولاد خپل پلارانو له ورکوي. زه به یې تاسو ته په سوونو پسې وکړم چې په زړه کې لږه نرمي نو د سترګو نه ورته اوښکې تویېږي. او کوم مور پلار چې د خپل اولاد د تربیت نه غافله دي، دي د خپل بچو د مستقبل سره لویه لوبه کوي، لویه لوبه ورسره کوي. زمونږ مفتي شکیل صاحب دستاربندي وه، سټیج سیکرټري اعلان وکړو، وایي د دې مجلس آغاز په تلاوت باندې کوو، او د تلاوت لپاره سعد راولو، هغه به تلاوت وکړي. سعد زمونږ د مفتي صاحب ورکوټ دی زوی و. ما مفتي صاحب ته یې ویل سعد د تلاوت ورځي؟ وایي پته نه لګي، هفته یې شوي ده، نو قاري صاحب وایي چې ما ورته یو څو ایتونه یاد کړي دي. هغه ورکوټ یې سعد راغی، میک ورته ولګو، هغه په هغې خپله کچه ژبه باندې اعوذ بالله وویې، بیا یې بسم الله وویې، یو څو ایتونه یې شروع کړل. زمونږ هغه استاذ چې د خپل بچي په خولې باندې د الله کلام واورېدو، د هغه مخ د ډېرې خوشحالۍ نه وپړقېدو او ډېر روښانه کېدو، او چې څنګه هغه ورکوټ یې سعد وایي صدق الله العظیم. زمونږ هغه استاذ بې اختیاره پاڅېدو، لاړو خپل بچي نه لاس تاو کړل، ښکلي کو، سل روپیو په انعام کې ورکړې، میک ته راغی او د قاري صاحب شکریه ادا کړه، وایي نن ستا د محنت په برکت زما د بچي په ژبه ما د الله کلام په اول ځل واورېدو. هغه سعد اوس حفظ وکړو، د حفظ ختم کې د حفظ استاذ دی زمونږ د استاذ 0 میټر موټرسایکل په تحفه کې ورکړو چې تا زما د بچي سره ځان ډېر وکړو. ما ته یې خبرې وکړه، ما خلکو ته دا منظر تاسو ولیدو، تاسو ما ته ووایئ چې دا پلار ډېر خوش قسمته دی او که دا زوی ډېر خوش قسمته دی. خلکو وایي پلار یې خوش قسمته دی، زوی د وړوکوالي نه په دغه لار روان شو. ما پلار به یې خوش قسمته، خو د پلار نه زیات خوش قسمت دا زوی دی چې خدای ولې داسې پلار ورکړی دی چې هغه په دې خوشحالېږي زما د بچي په ژبه د الله کلام جاري شو او زما د بچي سینې ته د الله کلام ورننوتو. نن په سلو کې 90% پلاران په دې نه خوشحالېږي. زه یم نسل بدقسمته دی، خلک د سوشل میډیا دور دی، د چا خولې ته لګام نشته دی چې په خوله کې څه راځي وایي. دا معاشره بربادۍ طرف ته ولې تللې ده. هر سړی داسې جواب ورکوي چې ځان د ذموارۍ نه وباسي او جواب ورکوي. څوک وایي دا د ملانو د لاسه برباده شوه، څه ښکلی جواب دی، یو سیکنډ په ونه لګېدو او ځان یې بچ کړو، زه ذموار نه یم. څوک وایي دا د استادانو د لاسه برباده ده، څه زبردست جواب دی، ځان یې بچ کړو، په بل الزام ورواړو. زه پې دلایل پیش کولی شم. زمونږ د معاشرې په بربادۍ کې 90% لاس د مور پلار دي. د خپل بچو په تربیت کې سنجیده نه دي. دا فرض حکم دی د خپل بچو تربیت وکړئ، او که په خپل یې نشئ کولی، الحمدلله زمونږ په کلي کې داسې عالمان خدای مونږ له راکړي دي،
الله دې د سر د دې سورې زمون په سر همیش قائم وساتي چې کوم یو ته خپل بچي حواله کې هغه د دې تربیت وکړي چې وس په بيوم فخر کې او د مرګ وروسته په بيوم فخر کې پاک الله دې تاسو دراتل دا ختم قرآن په خپل دربار کې قبول او منظور کړي د هر سړي دعا قبليږي په ختم کې زما به یو دعا قبليږي زاغه کوم تاسو په امين وای زه ډیر د شرم لاندې کته نشم زما مشران عالمان دي دلته زما استادان دلته موجود دي ما په منبر یو ټکی نشو ویلې او خانجي ز په زور په منبر کې نولو ما چې ته به دا خبرې کې او د سیب الله خانجي د لاس ما په منبر د خبرو کولو قابل ز جوړ کړی ما د دینه قرآن زده کړی دی دا مشران عالمان چې دلته ناست دي ما د دونه خبرې زده کړې دي مونږ الله رسول نه پیژندو مونږ یو ټکی د قرآن نه پیژندو او دا عالمان چې دلته ناست دي د دې په سوونو شاګردانو ما په 2003 کې سلور میاشتې لګولې او انعام قاری صاحب په 97 کې خلکو ته قرآن خودل شروع کړی دي او دا غیر مخکې ایوب قاری صاحب دغه قرآن خودل دی د دومره مشرانو په وخت کې خبرې کول دا بالکل مناسب نه او انتظامی امور دا غیر خبرې نو کړی دا غیر ته او د مشرانو د کشرانو په شان دی ووري دي دا د عزت خبره ده دا د قابلیت خبره نه ده دا د عزت خبره ده د مال عزت راکو خلیفہ قاری صاحب ډېر عزتمن انسان دی هر انسان بل انسان له هغه څور کولای شي کوم څه سره خپلې د عزت نه ډک دی موږ د عزت په ځای کې عزت راکو دا ټول علما چې دلته ناست دي زموږ استادان دي کمرګری دي کشران دي خصوصا مولانا خلیفہ صاحب پاک الله دې له زمانه طرفنا او کروڑاو عزتونه په دنیا او آخرت کې ورکړي واخر دعوانا ان الحمد لله